Мам, привет, это я, Антон. دا اوکرایني سرتیری چې د روسیې له بنده خوشې شوی دی خپلې مور سره په فون باندې خبرې کوي او ژاړي. د مور ته وایي زه یم انتن، زه بیرته راغلم. دا رسول هغو ده چې روسیې اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له پیل راهیسې د بنديانو تر ټولو لويه تبادله ترسره کړه چې پکې سلګونه عسکر او ولسي وګړي شامل دي. З полону повернулися 390 українців, які перебували в тюрмах Росії. 390 اوکراینیان چې په روسیه کې بنديانو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. په دوی کې 120 ملکي وګړي دي. پاتې نور پوځي سرتیري دي. ډېری خپلوان دلته انتظار کوي. د ماریوپول څخه یو لوی شمېر سرتیري چې د 3 کلونو څخه ډېر وخت لپاره بنديانو خوشې شول. які пробули в полоні понад 3 роки. د روسیې اوکراین ترمنځ د قیدیانو د تبادله چې د مې په 23مه له بلاروس سره د اوکراین پر پوله ترسره شوه، پکې له هرې خوا نږدې 400 کسان خوشې شول. د اوکراین دفاع وزیر پر دې مهال زیاته کړه چې دوی له روسیې سره د 10 ورځو د اوربند وړاندیز ته ژمن دي، خو ماسکو تر دې دمه دغه وړاندیز نه دی منلی. اوکراین اوربند ته ژمن دی. موږ د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اقداماتو لپاره د هغه مننه کوو. موږ د ټولو اروپایي او امریکایي شریکانو مننه کوو چې زموږ سره مرسته کوي. دا مهال موږ په لومړۍ مرحلو کې یو. موږ لا تر اوسه اوربند ته نه یو رسېدلي. اوکراین اوربند غواړي او موږ هیله لرو چې امریکا به د اوربند په ترلاسه کولو کې د اوکراین ملاتړ وکړي. د یادونې وړ ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د قیدیانو د تبادله په استنبول کې د مې په 14مه د دواړو خواو ترمنځ د شوو مذاکراتو په نتیجه کې د رامنځته شوي پلان برخه ده. د دې پلان تر مخه روس او اوکراین به د یو بل زر قیدیان خوشې کوي.